الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بدي مباركة دورة كده زمونږ دریم درس دی او په پرونی درس کې مونږ د سورة الفاتحه تفسیر او ترجمه کړی و او بعض فواید چې دغه سره تعلق ساتي هغه مونږ بیان کړیو. نن به ان شاء الله د سورة البقره نه شروع کوو. سورة البقره د مدنی سورت ته او بدی کې 280 آیتونه دي. 280 آیتونه بدی کې دي او د هجرت نه وروسته نازل شوی د مدنی دی او د فائدې د ساتي کدا معلوموي چې قران کې څو سورتونه مدنی دي او څو مکی دي. ناغه په اسانۍ سره معلومولای شي او هغه دي چې د سورة البقره د آیتونه یاد ساتي 280. نو د 80 مکی سورتونه دي او به چې د شپږ کټ کې نو 30 سورتونه د مدنی دي. 80 چې دوه ټکټ کې نو 80 شو، نو د 80 سورتونه د مکی دي. بیا چې د شپږ کټ کا نو 30 شو، نو د 30 سورتونه کم یو دي د مدنی دي. او 80 او 30 یو سره جمع کې نو څو شو؟ 114. او په قرآن کې 114 سورتونه دي. سورة البقره د په ټول قرآن کې وګت سورت ده او صد پاسه یا په باندې 2 سپاره د سورت ده. د سورة الفاتحه تفصیل له کته سو خیال کړئ نو پرون په سورة فاتحه کې د ایمان د مسله د عبادت د مسله د مختصر ذکر شو، نو په دې صورت کې اوس تفصیل له دې کې د ایمان موضوع ذکر ده او هر ډلې ته الله سبحانه وتعالی د ایمان دعوت ورکړي ده. منافقانو ته، بنی اسرائیل ته، که يهود دي او که نصارا دي، مسلمانانو ته الله احکام بیان کړي دي او نصیحتونه ته کړي. د دې قیمتي صورت ده د ایمان فواید په کې الله بیان کړي چې وسړی ایمان راوړي الله به له څور کوي. د ایمان د نه راوړو نقصانات په کې الله بیان کړي. د نه راوړو ایمان یو سړی نه راوړي د څه نقصانات دي د به کې الله بیان کړي. حدیث کې راځي امام ترمذی، امام نسائی رحمهم الله هغه راوړی دی رسول صلی الله علیه وسلم وی لا تجعلوا بيوتكم قبورا، د خپل کورونه مقبري ما جوړوي. فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. فكم کور کې چې د سورة البقره تلاوت کیږي هغه ته شیطان نه ننوځي. د دې برکتی سورت ته او په یو روایت کې راځي امام احمد بن حنبل رحم الله راوړی دی تعلموا سورة البقره، رسول سموي د سورة البقره زده کوي. فإن أخذها بركه، څوک چې د صورت واخلي یادی کې په دې عمل کې د لولي د اوري نو الله ورله برکت ورکوي. وترکها حسره، او څوک چې د صورت پرېږدي نو هغه به ندامتونه او حسرتونه کوي. ولا تستطيعها البطله، او څوک چې د صورت وی اوري عمل پې کوي د جادوګرانو په هغه باندې وس نه رسي. د دې برکتي صورت او د مخکې ما د حدیثو نو دې سره فائدې ذکر کو. رسول سمې د خپل کورونه مقبري ما جوړوي، مطلب دا چې قرآن پکې وایي نو دین بخپل د فائدې وروته چې قبرونه د تلاوت زین نه دي
دا فائدہ به حدیث کې نه پرته. رسول صلی الله علیه وسلم وی د کورونه مقبره ما جوړوي، مطلب چې مقبرو کې تلاوتونه نه کیږي. نو تاسو په کورونو کې تلاوت کوئ، نو دا فائدہ یې ده ساتئ چې په مقبره کې د هر قسم تلاوت نه من راغلی ده. د رسول صلی الله علیه وسلم نه صحابه کرامو نه دین د مشرانو نه دانی ثابت چې هغوی په مقبرو کې تلاوتونه کړي دي. په روایت کې دا راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي فإنهما الزهراوان، سورة العمران او سورة البقره د پړقیدونکي ستوري دي. فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان. نو د دوانه سورتونه به د قیامت پر ورځ راځي او په دغه انسان لپاسه به سورې جوړ کړي د وریځې په شکل کې وي. کم چې دا وایي د دې په تفسیر ځان پوه کوي، د دې په ترجمه ځان پوه کوي. په یو روایت کې دا راځي من أخذ السبع الأول فهو حبر. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د اولنی و سورتونه یاد کړو نو دا یو غټ عالم دی او په دې ځان پوه کو، په دې باندې عمل وکړو، دا یو غټ عالم دی. اولنی دا و سورتونه خوږ د سورتونه نو چې څوک په دې باندې ځان پوه کوي او په دې باندې عمل کوي، دې طرف ته دعوت ورکوي، دا عالم دی. په روایت کې رسول صلی الله علیه وسلم د سورۃ البقره ته سنام القرآن ویلې دی، د قرآن اوچته قبه هغه د سورت ته. نو دا ډېر اوچت سورت ته. الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي د دې سورت د زده کولو او بیا په دې باندې عمل کولو. په دې سورت کې الله سبحانه وتعالی وایي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. دا خبر ټولو ملګرو ته ورکو، کوم ورونه او خویندې چې دا درسونه ګوري هغو ته دا ووایو چې موږ به تفسیر او ترجمه د ډېره اوږده نه کوو، ځکه چې په دې درسونو کې قرآن ختمول که موږ تفصیل ډېر شروع کړو لکه څنګه چې موږ پرون په سوره فاتحه کې وکړو نو دا قرآن نشي ختمولی په دې څو ورځو کې. نو کوم ځای کې چې وضاحت پکاري هلته به وضاحت کوو، کوم ځای کې فایده او حکمت یا به بیانو، او کوم آیت چې واضح وي او وروڼه او خویندې به پوهېږي نو هلته به تفصیل ته ضرورت نه وي. او که څوک نه پوه شوی یو ځای زموږ نه داسې پاتې شي چې بعض ملګري به پوه نه شي نو هغوی د درس په اخره کې بیا تپوس کولی شي. د دې صورت په اوله کې الله سبحانه وتعالی وایي الف لام میم. الله عالم دی د دې ټکو په معنی باندې. الف لام میم د عربی حروف مقطعات ته ویل کیږي. بعض علما دا وایي دا د سورتونو نومونه دي، بعض علما دا وایي چې د دې معنی دي لکه اوس دلته الف نه الله، د لام نه جبریل او د میم نه محمد صلی الله علیه وسلم. خدا به دلیل خبري څوک به کوي د رسول صلی الله علیه وسلم نومونه دي لکه یاسین، طه، دا د رسول صلی الله علیه وسلم نومونه. مضبوط قول والله اعلم هغه دا دی چې د دې په معنی باندې یو رب العالمین پوهیږي او رسول صلی الله علیه وسلم تم پته نه وه.
سړی به جدا څنګه ته وی ځکه که هغه ته پته وی نو موږ ته به بیان کړی وی چې دې دا مطلب دی خو هغه ته هم پته نه وه بیا ولې الله داسې ټکي به دې قرآن کې راولي چې هغې معنی موږ ته نه ده معلومه جواب دې کې الله یو چیلنج او تحدي ورکوي مشرکینو ته چې تاسو دا دعوه کوئ چې موږ د عربۍ په لغت ډېر پوهیږو موږ فصیح او بلیغ خلک یو نو د دې ټکو معنی وښایئ او په هغې دلیل دا دی چې دا چیلنج او تحدي ده چې په کوم ځای کې داسې حروف راغلي د هغې نه بعد د قرآن تذکیره کیږي لکه دې ځای کې الف لام میم دی بیا پسې دي ذلک الکتاب کتاب نه مراد قرآن دی که نه په بل ځای کې الله وایي الف لام میم صاد کتاب انزل الیک په بل ځای کې الله وایي الف لام میم تنزیل الکتاب په بل ځای کې الله وایي حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم په بل ځای کې الله وایي حامیم عین سین قاف کذلک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک نو کوم ځای کې چې دا ټکي راشي د هغې نه به د قرآن تذکیره کیږي د دلیل دی په دې باندې چې دا ټکي الله سبحانه وتعالی د قرآن کې د چیلنج او د تحدي په شکل راوستي دي چې زه تاسو له دې معنی وښایي نه چا ښوولې او نه به د قیامته پورې څوک وښایي ښه که چا په زړه کې دا سوال راشي چې دا خو بیا عیب نه دی یعنی یو نقص نه شو چې په خبرو کې داسې ټکي رالو چې د هغې معنی نشتي جواب دا دی چې دا نقص نه دی بلکې دا خو کمال دی او دلیل به دا دی چې دا نقص نه دی د مکی مشرکینو یو د اعتراض لار نه ده پرېښودې په رسول الله وسلم باندې هر قسمه اعتراض هغوی کړی دی خو دا اعتراض یې چېرته په رسول وسلم نه دی کړی چې داسې ټکي ولیدي چې د هغې معنی نه ده معلومه داسې اعتراض ګوره چې د مشرکینو نه دی کړی او که دا د کمزورتیا خبره وي بیا به هغوی اول په سر هغوی دا اعتراض کړی وی چې ستاسو په دې قرآن کې خو داسې الفاظ دي چې هغې معنی هم نه ده معلومه خو هغوی دا اعتراض نه دی کړی د دلیل دی په دې باندې چې دا نقص نه دی دا څه کمی نه دی بلکې دا دلیل دی د الله سبحانه وتعالی په قدرت او د هغه په علم او د هغه په کمال باندې چې هغه داسې باچا دی چې کامل علم د رب العالمین سره دی وما اوتیتم من علم الا قلیلا او د انسانانو سره چې کوم علم دی نو دا لږ علم دی چې الله وله ورکړی نو کوم ځای کې چې تاسو ته بار بار دې خبرې ته بیا ذکر کولو د ضرورت نشته ځکه چې پر روان درسونه کې که الله ژوند راکړو نو داسې ټکي به ډېر راځي نه هلته به موږ صرف دغه وایو چې الله علیم دی د دې ټکو په معنی باندې او تفصیل دا شو چې د سورې بقرې په اوله کې وشو ذلك الكتاب لا ريب فيه دا کامل کتاب دی هیڅ شک نشته پدې کې هدل للمتقین هدایت د متقینانو دپاره په دې ځای ګوره ذلک الکتاب لا ریب فیه یا په دې فیه باندې ودرېږه نو داسې ترجمه شو چې دا کامل کتاب دی هیڅ شک نشته په دې کتاب کې هدل للمتقین هدایت دپاره د متقینانو او یا ذلک الکتاب لا ریب په دې ځای ودرېږه نشته شک دی کې فیه هدل للمتقین په دې کې هدایت د متقینانو لپاره سبحان الله ته سورت شروع کې ترجمه شروع کې تفسیر شروع کې دا اول نه د الله وي ګوره په دې کې شک نشته کومې خبرې چې روانې په دې کې به ګوره شک نه کوئ دا کامل کتاب دی او که چا شک کړی دی نو دا د هغه کمزورتیا ده نور په دې کتاب کې داسې خبرې نشته چې هغه شکي دي هدل للمتقین په دې کې هدایت دی د متقینانو لپاره هدایت په دوه قسمه دی یو ته هدایت التوفیق وي یو ته هدایت التوجیه والارشاد وي هدایت په معنی یو سړي ته لار ښووه دا د هر چا په لاس کې شته دا چې زه اوس لګیم د درسونه کوم دا یو هدایت دی ما سره په معنی د لار ښوو رسول صلی الله علیه وسلم دا هدایت و وانک لتهدی الی صراط مستقیم یو هدایت ته یو سړی نیغې لارې ته راړول د صرف د رب العالمین سره دی د پیغمبر سره هم نه و ګینې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به خپل تره د اسلام ته راړولی وی نور ډېر خپل خپلوانو د رسول صلی الله علیه وسلم هغه یې راړولی وی خو دا طاقت د هغه په لاس کې نه و هدل للمتقین هدایت ته دپاره د پرهیزګارو خلکو سوال په زړه کې راځي چې دا قرآن خو ټولو خلکو لپاره هدایت ته الله ولې دلته متقیان ذکر کوي پکار دی چې الله ویلی هدل للناس لکه په نور ځایونو کې دا خبره شوې ده جواب هدایت خو د ټولو لپاره دی دا خبره صحیح ده خو د دې هدایت نه فایده اخلي متقیان خلک نو ځکه الله دلته وایي هدایت ته د متقیانو لپاره په دې پوه شوئ دا کومې خبرې چې تاسو ته کومه
نو دا په غور سره اوري کوم ملګري چې لیکینو لیکي دا ګوره د ډیرو تفسیرونه راجمع شوي خلاصه ده او دې په اسانۍ سره تاسو ته بیان شو. ستاسو خیال چې ته یو کتاب کولو کې یا ترجمه به کولو کې او تفسیر به کولو کې هلته به دقه بیانې دا خبرې ټولې هلته پرتې دا هغه درسونه چې کوم موږ د استادانو سره کړي دي او د هغوی خواله تلي او کوم کتابونه چې مطالعه کړي د هغې خلاصه تاسو ته په اسانۍ سره بیانوم نو کېدای شي تاسو سره قدر نه وي چې دغه اسانې خبرې خو په دې پسې چې ګرځي انسان ته پته ولګي چې دا څومره مشکل کار دی دا خبرې معلومول. نو د دې علم قدر کوئ دا خبر یادې ساتئ. هدى للمتقین هدایت ته دپاره د متقیانو. تقوا څه ته وایي؟ متقی مطلب تقوا پکې ده. تقوا دې ته وایي چې ته خپل منځ او د عذاب په منځ کې دیوال جوړ کې. دیوال به دې جوړه چې کومه خبره الله کړې ده په هغې عمل وکړي او د کوم نه منع کړې د هغې نه منع شي. او د تقوا په باره کې الحمدلله ما یو څو درسونه کړي دي چې تقوا په انسان کې څنګه راځي، د تقوا د ختمېدو اسباب، د راتلو اسباب او د تقوادار انسان صفات دا ما تفصیلي هلته بیان کړي دا زیر تفصیل نه دی. خدا متقیان څوک دي؟ د اولنی د سورې بقرې په اولنی 4 آیتونو کې الله د مؤمنانو خبره کړې ده. د هغې نه بعد چې 2 آیتونه په هغې کې د کافرانو خبره کړې ده. د هغې نه بعد په 14 آیتونو کې د منافقانو خبره کړې ده. د قرآن چې کولاو کې نو خلک په 3 ډلو کې تقسیمي. دا به لازم تقسیمي، یا به مسلمانی او یا به کافری او یا به منافق. لازم به دا خلک په 3 ډلو کې تقسیمي. یو سړی به چې تاسو فرقې جوړوئ نه خلک هم تقسیم کو دې ډلو ته. تقسیم موږ نه دی کړی، دا رب العالمین کړی. قرآن چې کولاو کې الله ته وایي ګوره خلک 3 قسمه دي، یا مسلمانان دي یا کافران دي یا منافقان دي. دا د رب العالمین فیصله ده او دا دغه خبره ده. اوس د تقوادار خلک څوک دي چې د هدایت نه فایده اخلي؟ الذين يؤمنون بالغیب، هغه کسان دي چې ایمان لري په پټو خبرو باندې. غیب پټو خبرو ته وایي. الله اکبر. دا د مؤمنانو د ټولو نه اوچت صفت ته چې په غیب باندې ایمان لري. د ټولو نه اوچت. ولې په غیب باندې ایمان لرل دا ګران کار دی. وسوسې به تاته راځي، قسمه قسم سوچونه به راځي، د هغې باوجود ستا ایمان دی. او که د غیب د ایمان ته وباسي بیا خو د کافرانو مسلمانان کیږي. هغه څنګه لکه اوس زما ستا ایمان دی چې په قبر کې دنه سوال جواب کیږي. دا زما ستا ایمان دی. خو موږ ګوره لیدلي نه دي په خپلو سترګو چې دا مړی کینی او د دنه سوال جواب کوي. دا موږ لیدلي نه دي. لکه دا وخوی شو نو بیا کافران هم دا خبره مني چې او قبر کې داسې شتي. خو بیا فرق موږ هغو کې څه پاتې شو؟ ځکه دا شیخ العلامه محمد بن صالح العثیمین رحمه الله دا غنی او تپوس شو چې شیخ زما په زړه کې لکه دا سوچ کله نه کله راځي چې په دې قبر کې دا سوال څنګه کیږي او دا قبر خو تنګ دی او دا داسې دا دغه. نو شیخ رحمه الله ته جواب کې وایي چې دا ته الله وښیي نو ستا د ایمان څه مطلب دی؟ په واضح خبره باندې خو هر سړی ایمان راوړي. اسمان شین دی ټول یې مني. دې خبره کې څوک اختلاف کوي؟ د ورځې رڼا ټول یې مني، د شپې تیارې ټول یې مني، ځکه چې ټول یې ني. خو اصل ایمان خدا دی چې ته یو شی نه یې لیدلی او د الله او د الله د پیغمبر خبره مني. آخرت کې به دا کېږي دغه به کېږي دا په قرآن کې شتي به حدیثونه کېږي زموږ په ایمان. دا ایمان بالغیب دی. الله دې زموږ د ایمانونه ښه ډېر کړي او مضبوط دي کړي الله په دې باندې. دا اولنی صفت د هغوی دا دی. دا صفات یاد ساتئ په ځان کې راولئ چې تاسو د هدایت نه فایده واخلئ. الذین یؤمنون بالغیب، هغه کسان چې ایمان لري په غیب باندې. ویقیمون الصلاة، او پابندي کوي د مانځه. یؤمنون بالغیب مسله د توحید ده. په توحید پسې مسله د مانځه ده. د اسلام ارکان څو دي؟ 5. اولنې کلمه د شهادت، دویم مونځ. نو ایمان بالغیب مسله توحید ده، به دویم مسله د مانځه ده. پابندي کوي د مانځه.
ويقيمون الصلاة قائمي منزنا. نو پابندی د منځ ده چې موږ بکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه په خپل وختونو نارینه به په جمعتونو کې کوي بغیر عذر په کور کې نه کوي خو په اطمینان سره خپل موږ کول لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي او په دې باندې ما یو بیان هم کړی تفصیلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ هغه بیان ووري او ان شاء الله مخکې درسونه کې د منځندوري مسائل هم راځي. ومما رزقناهم ينفقون او دا غسنه چې ورکړي دي منګه غوي ته خرچ کوي مال خرچ کوي د الله په لار کې. تاسو ان شاء الله دا روان درسونه کې دا خبر ملاحظه کوي چې الله غالبا د منز او صدقه یو ځای ذکر کوي منز او زکات یو ځای ذکر کوي. سوال سره کې راځي چې ولې الله د دوی عبارتونه یو ځای ذکر کوي؟ جواب د منز د الله حق دی. منز د چا حق دی؟ د الله حق دی. صدقې زکاتونه د چا حق دی؟ د انسانانو حق دی. نو ته وایي چې الله ته وایي زما د حق مده کو د دوی د مده کا. ومما رزقناهم ينفقون کمال چې اوس د خرچې کې بخیلان نه دي مؤمنان بخیلان نه او مؤمنان اسراف هم نه کوي د حد نه تیریوزي هم نه په دې کې د صدقې زکاتونه ټول رالو. بل صفت باو کې څه دي؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک او دا خلق دي چې ایمان لري باغ سبانی چې نازل شوی دي تا باغ باندې ایمان لري. رسول سم طرف ته سره غري قران او حدیث قران او حدیث د دوانو وحی او دا خبره کمزوري دي چې څوک دي سي وي چې قران او بیا حدیث دا کمزوري خبره ده. صحیح خبره ده قران او حدیث د دوانو به یو ځای ذکر کې. دا بعض خلکو دا سوچ راويسته دي چې اول به مسله په قران کې ګورو بیا کوم ملاو نشو حدیث کې به ګورولي بلکې دي سي به چې دا مسله به لټه په قران او حدیث کې. دا تفصیلی مسله ده چې باندې طلاب علم پوېږي تفصیل نه زو ته دا میته ست فائدې ذکر کړه چې د رسول الله طرف ته نازل شوی دي قران او حدیث په دې باندې به ایمان لري. ایمان لرل مطلب چې دا الله طرف نه دي او بدی چې کومه خبري باغی باندې عمل کول. وما انزل من قبلك او پاغس چې نازل شوی دي مخکستانه آسمانی کتابونه چې څومره کتابونه او وحی پیغمبرانو ته شوی د پوخانو باغی باندې زموږ ایمان دی. بعض کتابونو نمونه الله خولي دي موږ ته تورات زبور انجیل صحف ابراهيم صحف موسى نو بدی باندې زموږ د ایمان دی چې کله نوم ولمنو دا کتابونه منو دا وحی منو خدای کوم د غالبا کتابونو نمونه موږ ته نه دي معلوم نو باغی باندې زموږ مجمل غوند ایمان دی. اگر کوم ته دا کتابونو نمونه نه دي معلوم خو زموږ به څه دی زموږ په ایمان دی چې پیغمبرانو ته الله وحی کړی دا موږ یې منو او د یو پیغمبر نه انکار کول د یو د پیغمبر د وحی نه انکار کول د سیدی لکه ته چې ټول وحی نه انکار کې ځکه چې هغه ته د وحی چا کړی دا الله ته کړی دا نو چې هغه نه د انکار وکړو د قران نه دی انکار وکړو. وبالآخرة هم يوقنون او په آخرت باندې غو یقین ساتي د مؤمنانو صفت ته په آخرت باندې یقین ساتي او د آخرت لپاره مهنت کوي د آخرت لپاره کوشش کوي صرف دا نه چې یقین به ساتي آخرت باندې به یقین هم ساتي او دغه لپاره به مهنت او کوشش کوي. الله دې صفات په مونږ کې راوړي. الله به ورکی دوی لسه اولئک دغه کسان د مخکې چې ذکر شو على هدى من ربهم په هدایت د طرف درب د دوینا واولئک هم المفلحون او هم دغه کسان هم دوی کامیاب دي. هدایت او کامیابی د الذي خلق لور کوي. هدایت په دنیا کې نه غلاري ته هدایت په آخرت کې جنت ته کامیابی په دنیا کې او کامیابی په آخرت کې خو غټه کامیابی کومه کامیابی ده هغه د آخرت کامیابی ده. الله دې موږ ته نصیب کړي. اوس د دې نه بعد به کافرانو تذکرہ کیږي. ما وی کنه
چې څلور آیتونه د مؤمنانو مبارکي، دوه د چا مبارکي دي؟ کافرانو. 14 بیا د منافقانو مبارکي. ان الذين كفروا یقینا کسان چې کفر کړي دي، سواء عليهم برابر ده باغوی باندې، انذرتهم ام لم تنذرهم، کته ير ورکه غوی لرا یا ير نور کې غوی لرا، لا يؤمنون غیمان نروړي. په دې آیت کې الله د مؤمنانو په مقابله کې دویمه ډله د کافرانو ذکر کړه. کته دوی له یره ورکه او کته دوی له یره نه ورکه، دوی ایمان نه راوړي. یو سوال بزله کې راځي کې دي تاسو بزلونو کې راغلي چې په کافرانو کې خوري خلکو ایمان راوړي. صحابه کرام کوم چې مشرکان ول ایمان نه راوړي کني نه راوړي، نو دې چې الله وي دوی له یره فائدہ نه ورکه، دوی ایمان نه راوړي. ځکه موږ تاسو ته وایو چې د علماو سره دي زنګنان نعمت کړي، والله لازم کې ته قرآن او حدیث باندې پوښ. د دې کار نه دی چې تاسو له صحیح بخاری ترجمه راوړي دو او صحیح مسلم ترجمه دی راوړي دو، بلوغ المرام کتاب دی خو دی د قرآن ترجمه دی پیدا کړي، نه چې موږ سره کتابونه شتي وي او څوک نه چې موږ بس په انټرنیټ باندې ځان له بیان ګورو. لازم به علماو خالصي هغه ته زنګنان ماته نه له په قرآن باندې پوښ، په حدیث و پوښ. دې ځکه مراد هغه کافران دي چې هغه زديان او عنادیان کافران دي، چې د غوی په باره کې د فیصله د رب العالمین د طرف نه شوی ده چې دوی ته هدایت نه میلاوي. لکه ابو جهل، ابو لهب، امیه بن خلف او دې نور، دا زديان کافرانو چې دوی په نصیب کې ایمان نه و، د زد دلاسه نه لوی د زديان کافران چې دي، کته دوی له یره ورکه او کې یره نه ورکه، دا خبره په دوی باندې برابر ده. ولی دوی ایمان نشي راوړي. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، مهر وهل دی الله دا غوی بزرونو او دا غوی بغوګونو باندې. هر کله چې دوی د حق سره دشمنی کول او زدي وکړو، نو د دې سزا ده شو چې الله دا غوی بزرونو او دا غوی بغوګونو باندې مهر وو. رسول الله صلی الله علیه وسلم به همیشه د دعا دلنا غختا، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الله تزرون اړه راړه زما د زړه په دین مضبوط ساتي. د زړه د الله په ګوتو کې چې څنګه اړي، والله لازم چې د گمراهۍ طرف ته وړو لکه ټول دنیا راجم شي کته نی غلاري تر وړ دی به وای. الله دا غوي بزنو باندې مهر وو، دا غوي په غوګونو باندې مهر وو، نو خبري به ورېدي خو حق به پینه لګیدو. ډیر خلک غوګونه کار کوي، غوګونه باندې مهر مطلب دا نه دی چې غوي لکه کانه شو بالکل سن اوریدو، نه غوګونه کار کو خو حق به نه لګیدو. الله دې دې حالاتونه موږ ساتي. ګدي ژوند له الله څنګه سزاګانی ورکي یو سو درته فائدې ذکر کوم. یو پزړه باندې مهر وهل، یو زړه زنګ کول چې څنګه پیرایش، او یو پزړه باندې ټالی لګول بالکل راغونډول او بندول. د سزاګانی دي قسمه قسم الله دې خلق له ورکي، چې کوم خلک د حق سره مقابله کوي الله دې واړي. الله دې زموږ د ژوند اسلام ته کوله وساتي همیشه. وعلى أبصارهم غشاوة، او دا غوی پسترګو باندې ناشنا پردي دي، پسترګو باندې پردي دي. سړی بوي چې بس دا خو به وړاندونو نه غټي غټي سترګې حق به نه لیدو. الله بقرآن کې سوي فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الله وسترګې نه لندېږي، وي غزلونه لندېږي کوم چې بسینو کې پراته سترګې. خدای غټي غټي سترګې پیغمبر ته وکړو، صحابه کرامو ته وکړو، خو بیا هم هغه حق نه قبلو. الله به یوزي خپل پیغمبر ته وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون. اے پیغمبر ته خو دې ښکاری چې دوی تایني او ته ګوري خو ګوري دوی حق نه یې. ولهم عذاب عظيم، او دا غوی د پر عذاب لوی دی. وسدینه بعد د منافقانو تذکره ده.
دا منافقان په مکه کې پیدا شي دي که په مدینه کې؟ مدینه کې. دغه وجه ده چې مکه کې منافقت ته ضرورت نه و، ځکه چې الته کفر زورور و. نو چې کفر زورور دی نو منافقت ته ضرورت ته خو کولاو کافر شي. په مدینه کې منافقت ته ضرورت په ډیر راغی ځکه چې زور د چاو؟ زور د مسلمانانو. نو چې مسلمانانو زور دی ناغوی منافقت شروع کو. او منافقت دی ته وي هغه څه په زړه کې پټول چې هغه د ظاهر خلافي، په ظاهر کې یو شان او په باطن کې بل شان. بیا منافقت په دوه قسمه، یو ته نفاق اعتقادي ویل کېږي، یو ته عملی ویل کېږي. بیا داسې وایي یو غټ منافقت ته او بل وړوکی منافقت ته. غټ منافقت په عقیده کې راځي، لکه څنګه چې مدینه کې منافقان په ظاهر کې هغوی موږ په الله باندې ایمان دی، په رسول باندې ایمان دی، په زړه کې ایمان نشته. او نفاق عملی دی ته وایي په عمل کې منافقت راتله، لکه رسول صلی الله علیه وسلم چې نښې ذکر کړي دي. اذا حدث کله چې خبرې کوي دروغ وي، و اذا وعد اخلف چې وعده کې خلاف ورزي کوي، و اذا اؤتمن خان چې امانت وسره کېږي خیانت کوي، و اذا خاصم فجر او چې جنگ کوي نو کنزلی کوي، او دې نورې نښې دي. نو دا واړه منافقان دي. دا غټ منافقت چې بچا کې راشي والعیاذ بالله نو د اسلام نه شو وته. او دا وړوکی منافقت انسان د اسلام نه نو باسي، خو ډیر خطر پکې دی. غټ منافقت ته لار ده. نو کوشش کوئ ځان د منافقت ته صفاتونه لري ساتئ. منافقت ته موضوع د موضوع د ما تاسو په وړه کې وی چې تفصیل په هر خبره باندې چې کو نور زما د زړه دومره تخنیکی ځم چې په هر ځای کې می تفصیل وکړې سم. او دغه وجه ده چې زه تاسو لپاره خیر خوښوم. او که زما په لاس کې وی او چې د دې کېدې نه ما ټول خلک راوچتولو نی غلارې ته مې دي سره راول چې دا نی غلار ده په دې ځا. خو دغه مالک صد مخ کې دغه زموږ په لاس کې نشته، د الله په لاس کې ده. موږ صرف دومره کولی شو چې خبره واضح وکړو د خویندو ورونو ته، باقي منل نه منل د هغوی کار دی. الله د منافقانو تذکره کوي. ومن الناس او بعض د خلقنا غسوک دی من یقول آمنا بالله، هغه سوک دی چې وی منګ ایمان راوړی دی په الله باندې، وبالیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې، وما هم بمؤمنین او حال دا چې هغوی مؤمنان ندي. ګوره ملک صاحب مخکې وي چې منافقت دی ته وي چې په خوله دي یو سي او په زړه کې بل سي. دوی په خوله وي موږ ایمان راوړی په الله باندې په آخرت باندې، الله حقیقت کې دوی په زړونو کې ایمان نشتی. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، اے پیغمبر وي موږ ګواهي ورکوو چې ته الله پیغمبر یې. الله سوي والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. الله وی دا خبره خو صحیح ده چې ته الله پیغمبر، خو ګوره دوی دروغجن دي. دا دوی په خوله کې اسی پرته دا خبره نور دوی دا مانی نه. خولې دوی په ظاهره کې دا خبره کوي ځکه چې دوی کمزوري دي. نور چې کلم په مدینه کې د منافقانو لاس بر شوی دی نو د یهودو او د مشرکینو مرسته کړې ده، زه په زه مرسته کړې ده. او ان شاء الله که الله ژوند راکو نو د دې منافقانو مبارک الله پوره سورتونه نازل کړي دي. سورة المنافقون په سورة التوبه کې، په سورة الانفال کې او په نورو سورتونو کې الله سبحانه وتعالی زه په زه د منافقانو او منافقت راښکاره کړي. اسی سقمقل خلکو یعنی کله چې بدايتونه نازل شو د غوی مبارکي نه غوی ته پته ولګی چې دا خبره زموږ په ژوند کې بیا ایمان نه راوړو. لازم که دوی خيار وي نو دوی په ټکه ایمان راوړل چې دا خبره زموږ په ژوند کې د نو دی پیغمبر ته څنګه پته ولګی دا دی مسلمانانو ته څنګه پته ولګی خدا تعالی وی کنه. خو قمقلان بدبختو زديان وعناديان او مشهور منافقان دا یوسو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د الله طرف نه خو شي یوسو. خو ټول منافقان الله خپل پیغمبر ته نه دی خولی. الله د منافقانو نخي ذکر کړی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بکل نه کله په دې نخو معلومول، خو د ټول نمونه وته نه دی خولی. د یوسو منافقانو نمونه وته خولی. او غټ منافق څوک دی؟
عبد الله ابن ابي بن سلول دا راس المنافقین د مدینه کې دا غټ منافق او د منافقت د رسول سره په دیو چې د قبيله مشر خلکو ډیر عزت او احترام کو دا اوس او خزرج اورانشي د قبيله نغوی د اتفاق کو نږدې او چې د اتفاق کړي و چې زمونږ د ټولو مشر بسو کی عبد الله بن ابي بن سلول وي په دې کې رسول سم راغی مدینه ته د خلکو نه د خبره یې شو د دې پاتې شو او ټول چپ چاپیره شو چاته رسول سم نه د هغه عزت په ځړ کې پروت چې وګوره زمو مشر شوی خو دا سړی نه راغلی نو دا خلک دي چې دوی په خله باندې چې زموږ ایمان دی په ځلونو کې نه يخادعون الله والذين آمنوا دوی دوکه کوي د الله سره او دا کسانو سره چې ایمان راوړل دي وما يخدعون الا انفسهم او دوی دوکه نه کوي مگر د خپل ځانونو سره وما يشعرون او دوی نه پوي دوکه خو به الله لاله ورکړو چې الله ته دوی د منافقت پته نه الله ته خو پته ده نو دوی دوکه کې ځان واچو ځان له نقصان ورکو دوی ته پته نه فی قلوبهم مرض پزړونو د دوی کې بیماری ده بیماری په دوه قسمه یو دغه بیماری د چې کومه حسي ده حسي یعنی موږ ته احساس کیږي ډاکټر لورشي سره علاج وکي یو سره وي د زړه بیماری سې چلې وي د زړه وال باندې معمولی خبره ده دومره نقصانی خبره نه ده خو یا به پریشن شي کامیاب بشي یا به اٹای کو شي نشي جلبو شي مړ بشي خو یو سره بیمار دی او په زړه کې بیماری د منافقت او د کفر پرته ده نو کله د زړه ډیر خچلی او دړکنی ډیر برابر چلی خدا غټه د نقصان خبره نو دی په زړونو کې بیماری و د منافقت او د په دوه قسمه ده بیماری د شبهات او د شهوات شبهات یعنی په عقیده کې دوی بیمارانو شهوات یعنی د دنیا د لاسه بیماران شيو د دنیا د مال او خزي او بچي دی په شهوت کې چولو په مرز کې چولو الله ګور دوی له سزا ورکړه فزادهم الله مرضا بزیات کو الله مرز د دوی الله پرې خو دوی چې پرې دوی په منافقت کې خور نه نوځي ولهم عذاب أليم او د دوی د پاره دردناک عذاب دی بما كانوا يكذبون فوجد دي چې دوی همیشه دروغ وایي وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض کله چې ویل شي دوی ته فساد مکوي پس مکه یعنی کله چې څوک دوی ته نصیحت کوي چې فسادونه مکوي مسلمانانو د کافرانو په منځ کې شیطانی مکوي مسلمانانو ته شکونه ماچوي د رسول سم د تابعداري او د جهاد نه خلق ماړوي دروغ موي د دوی د جواب ډیر ناشنا دي دغه کېږي قالوا ويدوي انما نحن مصلحون یقینا منغو جوړ جاړې کوونکیو منګه فساد یعنی من خو دومره خلک یو چې دې طرف ته کار صحیح ساتو او دې طرف ته هم ساتو نو د کافرانو سره زموږ تعلقات دي مسلمانانو سره دي دې ته څوک فسادیان وي دا خو اصلاح ولا جوړ جاړي والدي هر طرف ته کار برابر دي دوه مخیزه دي نن سبا سبحان الله دي دیندار خلکو ته خلک فسادیان وي او کوم چې فسادیان دي هغه د خلک سوي اصلاح کوون کړي لکه اوس په ټي وي باندې پروګرام روان دي کور په کور ته زی نن سبا د بازو ټي ویانو باندې د قصې شروع شي د پښتنو کورونو کې د پروګرامونه اوس کی نو بيدنه زنانه ورشي یا سړی ورشي سپیکر راغسته د جنې ته وي تاسو ته څه مشاکل لبديږي کې څه مشکلات تاسو په معاشره کې چې هغه تاسو موږ ته روان دي کې نو موږ بس تاسو دغه اوچت کو आवाज به اوچت کو تاسو خلک وي سبحان الله ګور سوره اصلاح کوون کې خلک دي یعنی غریبانان راغلي دي د زنانو غم وسره دي او کته خبر وکړه چې دا کار غلط دی دوی زموږ د زنانه شرمې دوی زموږ د معاشره خرابوي د منافقان دي نو تاسو فسادي وي دا وي څه شرپسند غونته کېده لکه وي تاسو سوي
غریبانو خو راغلي دي جنکې په کار کړي 1.40 روپۍ ولګولې پیپ موږ ته ولګو زری بازو د ایمان د یو پیپ په دغه کې چې پیپ وته ولګي ایمان خرج کی په یو پیپ باندې ایمان خرج کی په لارو د سیمټ واړي ایمان خرج کی دشمن د چالونو نه ځان خبر ساتي دغه فسادیان دي الحمدلله مؤمنان همیشه اصلاح کوونکي خلک دي کوم ځکه چې معاشره دیندار معاشري تاسو بلیدلی بعض علاقو کې د خلک ډېر دینداري په دغه علاقه کې امن او اماني په هغه علاقه کې د محبت فضای در دین د لاسه نو دی وی چې موږ خو اصلاح کوونکي الله سوي الا انهم هم المفسدون خبردار یقینا دوی خاص هم دوی فساد کوونکي دي ولكن لا يشعرون مگر دوی نه پوهیږي وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس او کله چې ویل شي دوی ته ایمان راوړی لکه څنګه ایمان چې د خلکو راوړی دی خلکو نه مراد څوک دي صحابه کرام دوی ته نصیحت شو ایمان راوړی لکه څنګه چې ابوبکر صدیق راوړی دی رضی الله عنه ایمان راوړی لکه څنګه چې عمر ابن خطاب رضی الله راوړی دی ایمان راوړی لکه عثمان بن عفان رضی الله راوړی د دوی د منافقت او د جواب ته ګوري قالوا ويدوي انؤمن كما امن السفهاء اي منګ ایمان راوړو لکه څنګه چې ایمان راوړ دې قمقلانو صحابه کرامو ته بيسوي قمقلان دا کم عقل وندګيري بس په یو خبره پوری ختی او خيار خو منګ یو هر طرف منګ برابر ساتلې يهود سره زمونږ تعلقات دي مشرکین سره زمونږ دي او دا قمقلان غونته کیدي دا هغه وخت نه پر صحابه کرام باندې اعتراضات شروع شوي او د اوسه پوری دي نن سبا زموږ په دور کې شیعاګان او روافض هغه په صحابه کرام په جيبي وګدي کړی زه ډېر حیران یم د خبرې ته چې سړی ته د خپل د پته نشي چې دی به جنت ته جو که جهنم ته به ځي خطه د ابوبکر صدیق رضی الله په ایمان پوری دی وې د مسلمان نه والعياذ بالله الګ تر خپل ایمان غمو کا دا خو هغه خلک دي چې الله دغه تزکیه د اسمانونو نه کړی دی د جنتیان دي ته به دوی پورې نه خطه تدې قسمه خبرونه دا خلکو د بیانونو نه ځان لري ساتي کوم چې شکونه پیدا کوي او دا ته یو فائدې ذکر کوم نن سبا یو فتنه راوتی ده یو انجینیر دی او غته انجینیر محمد علي مرزا جهلمی تاسو به داګه ډیر ورې محمد علي مرزا په فیسبوک کې ډیر راځي پټکې تړلې او اکثر دي یوازې نه سي بیان کوي ځانته کمره کې ویډیو خو دي دو هغه د سنیانو په نوم لګیاله او د خلکو په زړونو کې د صحابه کرام او بغض پیدا کوي ابو العلماء بیان دوریدو نو والعياذ بالله د معاويه رضی الله عنه فاسق فاجر انسان ثابت کو او بدیلی یو ما سره دلایل خلک دوک کړی دي نو زما تاسو سره نصيحت ته چې دغه انسان بیانونه او د دې قسم خلک چې نور مسوک دي چې د چا په بیان کې تاسو واوریدو چې صحابه کرامو اعتراضات کول د دې سړي نه ځان لري ساتي د مرزي دي د بیمار دي د منافق دي ولې چې دي چې منافقان ویلو وی آیا موږ د خلکو په شان د قمقلانو په شان ایمان درو الله سوي الا انهم هم السفهاء خبردار شي یقینا دوی خاصم دوی قمقلان دي قمقلان خو دوی دي چې په دې سوچ کې دي موږ الله دوککو او ځانې دوککو ولكن لا يعلمون مگر دوی نه پويږي په خپل قمقلتیا نه پويږي وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا او کله چې یوځي شي دا کسانو سره چې ایمان راوړل دي نو دوی منګو ایمان راوړل دي وإذا خلوا إلى شياطينهم او کله چې جدا شي خپل شیطانانو ملګرو سره کله چې د صحابه کرامو د مجلس نه پاسیدو
خپل مشرانو شیطانانو لبلاړو هغه ته وسوي قالوا اننا معكم ويدوي من خو یقینا تاسو سره یو خنوالتم سکول چې تاسو له دوی سره نه التم سکول انما نحن مستهزئون یقینا منغه خو ټوغي کولې په مؤمنانو پورې التم د ټوغو د پاره ناس بدله سره الله يستهزئ بهم الله ټوغي کوي په دوی پورې څنګه الله د شان سره خای دیوم ټوغي کړي ناغه څنګه ان شاء الله مخکې بیتونه راشي الله وی د اخرت مبارکه په سوره الحديد کې يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم کله چې په پولیس رات باندې د مؤمنان تیریږي الله به سره دوی روان کی دوی به یو بل توري ها په دنیا کې منافقت کو دلته بیا وګټله एकदम با تیار ختم شیرنا به ختم شي لکه مرنا د لاس چې د مؤمنان په پولیس رات تیری بچغه به شروع کو انظرونا لك صبر مونږ ته کې نقتبس من نوركم چې مونږ هم لګرنا تاسو نوالو قيل ارجعوا وراءكم دوی ته ویل شي زه واپس لاړ شي واپس فلتمسوا نورا نزال الترنا وګوري په دنیا کې نو دوی دنیا ته واپس راتلی شي دا غټوغي دي چې الله به په دوی پورې کوي انما نملي لهم ليزدادوا اثما فيزيك الله زدوی له مهلت ورکوم او هر څه نعمتونه ورکوم چې په دې ګناونو کې خډیر شي او دوی د ګور احساس نشي دا غټوغي دي نو دوی په مؤمنانو پورې ټوغي کوي الله په دوی پورې ټوغي کوي لکه څنګه چې الله د شان سره خای ويمدهم في طغيانهم يعمهون او زیاتی دوی لرا په سرکشی د دوی کې يعمهون چې ګډوډ وي الله پر خو دي چې دوی په خپل گمراهۍ کې خډیر شي خنه نوځي بګی دنه چې به ول عذاب سخور کی اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى دا کسان دي چې اغستې د گمراهۍ په بدله د هدایت کې هدایت نه قبول کړي کفر غره کو په ایمان باندې او یوازواله غره کو په جماعت مؤمنانو بدعت غره کو په مقابله د سنت کې فما ربحت تجارتهم بس ګټه ونکړه تجارت د دوی وما كانوا مهتدين او ندي دوی لاره مندون کی وسله د خبري واضح کولو د پاره د منافقانو دو مثالونه راوړي ډیر ناشنا دي دغه کې دي مثلهم كمثل الذي استوقد نارا حال د دې منافقانو پشان د حال دا غچا دي چې بل کړي ور یو سړی دی ووري بلکو فلما اضاءت ما حوله بس هر کله چې رڼا کې دا ورغس چې غیر چا پیری ددنا ذهب الله بنورهم نبوز يلا رڼا د دوی وتركهم في ظلمات لا يبصرون او پریدي دوی لره پدې ستیارو کې چې هیڅ نه تاسو به مثال پوه شئ نه پوه صفه خبرو کې پوه شئ نه پوه دا بس خلک وي مونږه جی ترجمه کړی دا او ترجمه خو اسمه وکړه تاسو پوه شئ یوازې په ترجمه باندې څوک نه مولا کیږي وره او نه په قران پوي لازم به تفسیر از د کېده قران د دې مطلب څه شو و دې دغه کېده دا ولنې مثال د ور د دویم مثال د وبو د ور د مثال دي سي دي چې د منافقانو ته دین ایمان او قران راغې نو دوی په ظاهره کې ور داخل شو ور بل شو ور څه شو بل شو دا ور بلې دي رڼا وته ملو شو کنه جوی موږ مسلمانان یو نو ظاهري فائدې چې مسلمانانو ته ملاويږي هغه دوی ته ملاو شوې نو دا غرنا ده چې دوی ته ملاو شو اوس کله چې ته ور ولګې کله چې منګه په کور کې ور ولګو او لرګي مو ته خو دي نو په دې ور پسې چې نور لرګي نه کېږي دا ور مړکیږي د څه ده کنه نو چې ته یو لرګي کې دي او هغه ته دي
اور ولګو لږ څه بعد به اور ختم شي کنه د دوی سره نور مواد نو چې دی ورته مخکې کړي وي چې دا رڼا چلیدلې وي نور مواد وسره نو نور پکار خدا وا چې دوی په دې ور پسې نور لرګي خو دی وي خپلته دغه سره خو لرګي ختم شو کنه مخې ته خدای ایمان نو دغه ایمان صرف د جبې په دې سر باندې و لک سات رڼا و تیل وسره بیا نو لرګي وسره نور نو ځان له خو دوی رڼا بل کړه خو به ورسته غم نکو ناغرانات ختم شو په تورو تیرو کې څه شو پاتې شو اوس په پوه شوي کنه صم بكم عمي فهم لا يرجعون دوی کاڼه دي چاړاګان دي وړاندې دي نو دوی نه راګرځي وړاندې دي کاڼه دي چاړاګان دي د حق نه مطلب دا نه چې غوږونه کار نه کوي سترګې کار نه کوي او جبه کار نه کوي نه کار کوي خود حق د پاره کار نه کوي الله دوی نه راګرځي دي باطل نه حق ته نه راګرځي دوی مثال وره او كصيب من السماء یا مثال د دوی بشان د ډېر باران د برینا الله اکبر د الله دې خو کتاب نظر او قربان شم وی که بدغه مثال نه پوه شوي نو او نو بیا دا واورئ په دې به پوه شئ که دغه مثال واضح نه ده او د اختیار لپاره دی وی دغه خو مورد اوس دا مورئ ځه که په دغه نه پوه شئ به دې به ښه واضح پوه شئ مثال په شان د ډېر باران د برې نه سما نه مراد دلته د برې نه یعنې اسمان نه فيه ظلمات چې باغی کې تیری ورعد وبرق او ګړزارې پکې او برېښنا پکې شاید وځي دا څنګه مثال دی بیا خبره شوه که ترجمه خو شوه خو دې څه مطلب شو ډېر باران راورېږي او پای کې تیری دی پای کې ګړزارې دی او پای کې برېښنا ده مطلب دا شو چې یو سړی دی په سخت تیز باران راګیر کړی چې پای کې تیاره ده پای کې ګړزارې ده پای کې برېښنایي نو دی به څنګه پریشانه تاسو سوچ وکړئ دغه شان د منافقان پریشان دي د قرآن په نازلېدو سره نو د باران تشبیه شو د څه سره قرآن سره قرآن د برې نه راغلی دی ځکه چې الله سبحانه وتعالی بره دی په عرش له پاسه نو د هغه ځینې د قرآن راغلی دی دا باران راورېږي په دې کې ګړزارې دی په دې کې تیریږي سړی چې دا قرآن کې څنګه ګړزارې نو په دې کې سختي دي په دین کې سختي شته کنه ګوره باران فائدمن شی دی خو خټي جوړي کنه جوړي خټي جوړي دغه شان د دین دی په دې کې سختي مشتي دین خو یوازې نه کې چلوا خورو پوس دین دی او مزي کوا خېټه ساته په دین کې خو سختي دي قربانيان دي برېښنا پکې راشي دسی برېښنا راشي چې د هر سرنا کې یعنی د منافقانو غ حال ښکارا کوي د برې نه رڼا راشي کنه الله وی پیغمبر ته وی دې منافقانو اوس دا خبره وکړه بهر برېښنا رااله دغه غ حالات ټول ښکارا کو مضبوط دلایل برېښنا او ګړزار د دې ته وی يجعلون اصابعهم في آذانهم دوی کدی کوتې خپلې په غوږونو خپلو کې من الصواعق د وجې د تندرنا حذر الموت د وجې د یری د مرګنا کم سړی چې دی سخت باران راګیر کې او سم برېښنا سم ګړزارې ناغه په دې غوږونو کې د ګوتې کړي چې مړ نشم دغه شان د منافقان دي چې کله به دې پر رسول سم باندې کیفیت راغی د وحي نو دی به یو بل ته اشاره وکړي چې وزو بیا که زموږ خبره کوي يحسبون كل صيحه عليهم الله دوی د ګمان کوي چې بس کوم خبره چې روانه ده زموږ مبارک ده نو دوی ورو د پدره خپل منافقت نه پری نو دوی به یریدو والله محيط بالكافرين ولا راګیرون کې دې کافرانو لرا يكاد البرق يخطف ابصارهم نجديد چې برېښنا وتختې نظرونه د دوی الله اکبر دا دغه مخکینی مثال سره تعلق ساتي یعنی په قران کې د برېښنا په شان روخانه حکمونه دي نجديد چې د منافقان مؤمنان شي دي شرنا پکې ده
او بعض مفسرین وی مطلب دا چې کله قران نازلېږي نو منافقان دومره یریږي چې نږدې دي چې دوی د نظرونه وتښتي، دومره پریشان شي، ګډوډ شي. كلما اضاء لهم مشوا فيه، هر کله چې رڼاو کې دغه برېښنا دوی ته نو دوی روان شي باغې کې. واذا اظلم عليهم قاموا، او کله چې تیار کې په دوی باندې نو دوی ودرېږي. د دې څه مطلب شو؟ مطلب دا دی برېښنا چې رڼاو کې دوی روان شي تیار شي بیا ودرېږي. مطلب چې کله وته بدین کې فائدہ ملو شي بیا ډیر ګرم ګرم کی، او کله چې سخت راشي بیا ودري. اتیرونه مطلب سخت او امتحانات. کله چې رسول صلی الله علیه وسلم مال غنیمت راوړو کنه د جهاد نه واپس روانو نو دوی به ورلو دا غړ غړ جسمونه او دا پیړ پیړ سټونه به نیولو په خبرو کې خوري تکړو کنه وبرلو یا رسول الله زموږ وزرو ان بيوتنا عوره زموږ کورونه کې څوک سړی نه وګنه موږ د سره متله ارمان چې موږ تاسو سره دا وسره ګرم شو دي ولې چې مخې ته غنیمت ترنا ده کنه روان شو بکی. خکله چې رسول الله اعلان وکړو مسلمانانو باندې حالات سختي صدقې راوړي دوی کورونو کې نهستو تیار شو. منافقانو باندې حالات سختي جهادون لروزي دوی برامن ډګړي وزرونه به لټول تیار شو کنه. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم، او کچری د الله اراده شوی نو بولی به غوګونه د دوی او سترګې د دوی. ان الله على كل شيء قدير، یقینا الله په هر شی باندې قدرت ولده. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اے خلقو بندگیو کئی درب خبل. سو قسم خلق ذکر شو اتر شویتونو کی دری کم مؤمنان کافران منافقان. و دی ذکر اللہ دی دریون لدعوت ورکینو ذکر ہوئی اے خلقو دی سیونوی چی اے مسلمانانو طولو تا دعوت تا چی بندگیو کئی دخبل رب نو بیا الله د خپل قدرت نه بیانوي. الذي خلقكم، هغه ذات چې تاسو پیدا کړی، والذین من قبلكم، هغه کسان چې تاسو نه مخکې لعلکم تتقون، دې لپاره چې تاسو متقیان شئ. د دې لپاره د بندګی ده چې په موږ کې څه پیدا شي؟ تقوا پیدا شي. الذي جعل لكم الارض فراشا، هغه ذات الله چې ګرځولې د زمکه ستاسو د پاره خوره. الله د زمکه خوره کړې ده، نه ډیره نرمه ده نه ډیره سخته ده، جون په خطيري. والسماء بناء، او اسماني چت ګرځولې ده. وانزل من السماء ماء، اور علی گلی دی دبری نوب. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، بس رو باسی باغی سرا دمیو غلونا دپار دخوراک ستاسو. باران رووری کنه نستاسو دپار میوی و غلی چی تاسو خوراک ملوش. فلا تجعلوا لله اندادا، بس مگر زوید الله د پاره شریکان. وانتم تعلمون، او تاسو پوهیږئ. خره د پته چې الله قدرت نه خېږي چې دومره طاقتور ذات ته نبی سره څنګه شریکان جوړوي، او دا غټه ګناه ده الله سره شریک جوړول. حدیث کې راځي په صحیحینو کې د حدیث عبد الله بن مسعود رضی الله عنه وی ما د رسول صلی الله علیه وسلم په پوښتنه کو یا رسول الله ای ذنب اعظم، یا رسول الله په ګناونو کې غټه ګناه کومه ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ان تجعل لله ندا وهو خلقك، چې تر الله لپاره شریک جوړ کړو حال دا چې هغه ته پیدا کړی. او دا غینه بعد الله سبحانه تعالی د قران او د پیغمبر رښتینواله بیانوي. وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، او کچرته تاسو په شک کې دغه کتاب نه چې موږ را لېږلې ده په خپل بند باندې. بنده څوک ته؟ رسول صلی الله علیه وسلم. ګوره رسول صلی الله علیه وسلم کډیرو موچت شي خدای الله بنده دی، الله عبد، هغه موږ د الله سره نه شریک کولای، نه د الله صفات غل ور کولای شو. فاتوا بسوره من مثله، نو راوړی یو سورت په شان د قران. د تحدي او چیلنج په وخت کې الله ور کړی د اوسه پورې نه چا راوړی، نو به څوک راوړي.
قسمه قسم طریقو سره الله ورکړي. بعض ځینې کې الله ویلي فاتوا ب10 سور لسورتون راوړي، بعضی کې الله وی على ان ياتوا بمثل هذا القران، دې قران په شان قران راوړي. په دې کې الله یو سورت راوړي وادعوا شهداءكم من دون الله، او راوغواړي خپل مددګاران سوا د الله نه، د خپل بوتان او باباګان او دام راولي. ان كنتم صادقين كچرت تاسو رشتنی فإن لم تفعلوا بس کچری دا کار تاسو ونکو ولن تفعلوا او هچری کولی نشي کدا کار تاسو ونکو بیا الله کولی نشي ګوره. فاتقوا النار نبسويري دورنا التي وقودها الناس والحجارة، دا غورنا چی خشاک بداغي خلقو کانی. دا بسنگ عجیب ووري چی دیتا کانی ورواچی او خلق و تا ورواچی دا وور بتیزی، پا انسانانو بتیزی پا کانو بتیزی. اعدت للكافرين تیار شوی د کافرانو د پاره. په دې کې دا فائدہ چې جهنم وشتي، نو دا خبره ساتي چې جنت او جهنم د دوانه موجود دي. لکه حدیث کې راځي چې جنت او جهنم دی وبل سره خبرې وکړي. په یو حدیث کې راځي چې جهنم د الله نه اجازه وغوښتو د ساه غستو د پاره، خوشتي کنه ځکه اجازه وغوښتو، نو جنت هم شتي او جهنم هم وشتي. دا فائدہ من اخرنی فائدہ ذکر کړه. او نننې درس لرو دا 30 نمبر آیت باندې به ودرو ان شاء الله. سبب د 15 نمبر آیت نه شروع کو د الله سبحانه وتعالى په توفیق سره. الله دې موږ په قران او حدیث باندې پوه کړي او الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي قران او حدیث باندې عمل کولو. هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.